د مزار شریف ښاروالۍ لومړی ناحیې امیر وایي د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کرایو، صفایي، جوازونو او ټکس له دغه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته سپارلي. عواید د اولې ناحیې نظر مخکینی کال ته د موږ عواید زیات دي. په اولو 4 میاشتو کې د 1402 کال تقریبا د موږ 4 میلیونه 7 افغانۍ تقریبا موږ جمع وري کړي دي. همدارنګه ښاغلی ثاقب د خلکو دوامداره همکارۍ څخه مننه کوي. زیاته کړه چې د دې امریت د تنظیم ټیم د خلکو سره په همکارۍ په دې ورځو کې د 10 موټرو څخه زیات کثافات د ښار له بیلابیلو برخو څخه بهر لیږدوي. بابت کثافاتو کې روزمره موږ الحمدلله 10 موټره 12 موټره کثافات موږ جمع وري کوو او له ښار نه د باندې باسو. مشکلات دکاندارانو، مشکلات متنفذینو د اولې ناحیې موږ حل کوو. دا په داسې حال کې ده چې د یادې ناحیې مسؤلین وایي په روان کال کې 15 پراختیایي پروژې په پام کې لري چې په دې سیمه کې پلي کړي.